که یو سړی د خپلې خوښې سره په داسې حالات کې مخامخ شي چې د شهوت راشي یا ستړی شي ورسره وکړي، که په لاس باندې یا په غېږه باندې وي او شهوت یې راشي او شهوت یې داسې وي چې اله یې منتشر نه وي، اله انتشار وکړي یا منتشر وي، انتشار یې زیات شي، نو په دغه صورت کې حرمت مصاهرت ثابتېږي او دغه هلک باندې خپله ښځه چې د خواښې لوري کېږي هغه ور باندې حرامېږي او داسې حرامېږي چې دې سره بیا نکاح نه ده جایز. او که چېرته هلک په شهوت کې وي او شهوت تر دې پورې وي چې شهوت لا ختم نه وي، د هلک همدلته انزال وشي، که انزال وشي نو حرمت مصاهرت بیا نه ثابتېږي، او که شهوت ختم شي وروسته انزال وشي نو بیا حرمت مصاهرت ثابتېږي. دې مسله باندې ځان پوهول پکار دی که یو سړی خپلې خواښې ته په شهوت لاس وروړي یا غېږ کې وي، غېږه کې نیولې وي یا لاس وروړي او په دغه حالت کې شهوت وي او د شهوت په حالاتو کې لا شهوت ختم شوی نه وي چې د انزال وشي، نو که انزال وشو حرمت مصاهرت نه ثابتېږي، ځکه حرمت مصاهرت مبذي کېږي جزئیت لره او دلته انتفاع د جزئیت راځي، جزئیت نه ثابتېږي، نو حرمت مصاهرت هم نه ثابتېږي. او که چېرته شهوت وو شهوت ختم شو او د شهوت نه وروسته انزال وشو نو ګوره بیا حرمت مصاهرت ثابتېږي، بیا حرمت مصاهرت ثابتېږي. انزال په وخت د شهوت کې معتبر ده، که په وخت د شهوت کې انزال وشو نو حرمت مصاهرت بیا نه ثابتېږي. نو که دغه هلک د خواښې ته غاړه ورکړې وي یا ستړی مشي کړی وي او شهوت کې راغلی وي او شهوت لا ختم نه وي، د شهوت په داخل کې انزال وشو نو حرمت مصاهرت نه ثابتېږي او نکاح یې نه خرابېږي. خو کوشش پکار ده د خواښې نه لرې ګرځېدل پکار دي، ځان ساتل پکار دي، په غېږه پرېږده چې په لاس هم ستړی مشي نه ده پکار، مخامخ کېدل ورسره نه دي پکار، کله چې خطره د دې وي د شهوت ویره وي او خواښې دې ځوانه وي، او که سپین سرې بیا پروا نه کوي چې د شهوت ویره نه وي، او که د شهوت ویره وي که ته ښه سړی وي پاک وي د ښځه به کمزور وي، کېدای شي د خواښې د خوا نه شهوت راشي، نو د خواښې نه ځان ساتل پکار دي. هغه وخت کې چې کله د خواښې ځوانه وي بیا د حرمت مصاهرت خطره ده او نکاح به ابدي خرابه شي. رد المحتار جلد 3 صفحه 32. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.